څنګه کولی شو چې له دغه ډول تصویرونو څخه موږ تاسې بیک ګراوند ریموو کړو او پر ځای باندې بل بیک ګراوند راوړو. د دې لپاره به تاسې لومړی لاړ شئ دغه تصویر به له لاک څخه وباسئ، په دې به راس کلیک وکړئ، بیا به لاړ شئ بلنډینګ آپشن ته. بلنډینګ آپشن نه وروسته تاسې بل ته راسئ، رنګ مو مشخص کړئ کوم رنګ غواړئ تاسې پاک کړئ. زه بلو رنګ پاکومه، نو دا به تاسې انتخاب کړئ، بیا به کرا کرا دغه سلایډر دې خواته راوړئ، تاسې وینئ چې هغه رنګ پاک شو. کله چې دا پاک شو دا به اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړو بیا به له هغې نه وروسته راسئ کویک سلیکشن یا آبجیکټ سلیکشن ټول انتخاب کړئ، دا به تاسې په دې شکل باندې انتخاب کړئ او را به یې وړئ، دغه ساحه به پکې ونیسئ. کله چې دغه ساحه انتخاب شوه له دې نه وروسته به تاسې لاړ شئ سلیکټ ته، سلیکټ ته به ورته ووایئ چې انورډز دا برعکس دې شي، تر څو زه غواړم چې دغه بیک ګراوند بدل کړم نه دغه تصویر. نو دا چې مو کله انتخاب کړو بیا به راسئ پاټرن سټمپ ټول ته او له پاټرن سټمپ ټول څخه بل ته تاسې هغه پاټرن چې تاسې غواړئ استعمال کړئ هغه به انتخاب کړئ. مثلا زه دغه غواړم، له دې نه وروسته به تاسې راشئ په کلا کلا باندې به دغه بدل کړئ.